آیا تاسو غواړئ چې د لمانځه پوره طریقه زده کړئ په اسانه ډول باندې او په ډېره ښه طریقه باندې؟ آیا تاسو قرآن شریف کې مشکلات لرئ او نشئ کولی چې قرآن شریف زده کړئ؟ د قرآن شریف زده کړه په اسانه طریقه باندې په عام فهمه لهجه باندې تاسو نه غواړئ چې زده کړئ؟ آیا تاسو د احادیثو علم زده کول غواړئ؟ تاسو غواړئ چې احادیثو په اهمیت باندې پوه شئ او دا چې په احادیثو کې کوم مهم کتابونه لیکل شوي دي، د احادیثو لپاره علماو څومره کوشش کړی، د څومره خدمت یې کړی، څرنګه کولی شو چې د صحیح او د ضعیف احادیث ترمنځ فرق وکړی شو. دا او د دې ترڅنګ نور مهم موضوعات که چېرته غواړئ چې تاسو زده کړئ، بسم الله وکړئ، ulearna.com ته لاړ شئ. انشاءالله تاسو دا ټول کورسونه په ډېره ښه طریقه باندې هلته موندلی شئ په دا متفاوته بڼه، په ډېره اسانه، ډېره دقیقه او ډېره ساده چې انشاءالله ټول ترنه په ډېره ښه طریقه باندې استفاده کولی شي.